الله جل شانه انسان لا سلور سرمایه ورکړي دي. کدی دغه سلور سرمایه په ښه طریقې سره استعمال کی نو دی به کامیاب وي په زندګۍ کې هم د سانه صلاحیتونه دي، سانه قوتونه دي او دا به په صحیح طریقې سره استعمالیږي. د دې د استعمال طریقه به صحیح شي، د انسان زندگی به نه ضایع کیږي، دا انسان به خپل نه ضایع کیږي او دې انسان ته به فایده وررسي، د دنیا او د آخرت دواړه فایدې به ورته وررسي. دا سلور سرمایې دي. یوه سرمایه هغه وخت یا زندگی ورته ویل شي، عمر ورته ویل شي چې انسان له الله جل شانه وخت ورکړی دی، زندگی یې ورکړې ده. دا یو بهترینه سرمایه ده. اوس د دې وخت استعمال دپاره درې طریقې دي. یوه طریقه خدا ده چې دا وخت داسې استعمال کی چې د الله جل شانه تابعدار وي، د الله جل شانه د احکاماتو تابعداري کوي، د الله جل شانه حکم مني او الله جل شانه د راضي کړی دی. یو طریقه خدا ده. دویمه طریقه دا ده چې د خپل وخت په مباح کارونو کې صرف کړي، هغه کارونه چې د هغې په کولو کې نه ګناه شته نه یې ثواب شته، مباح کارونه. او درېمه طریقه دا ده چې د خپل وخت د الله په نافرمانو کې، په ګناهونو کې او غیر دینی زندگی تیرولو کې صرف کړي. دا درې طریقې دي. د دې مثال درله زه یو بلې طریقې سره درکوم. یو انسان د هغه سره 1 کروڑ روپۍ دي، نو د دې د استعمال درې طریقې دي. که دې دا 1 کروڑ روپۍ هضموي نو د دې درې طریقې دي. یوه طریقه دا ده چې دا پیسې په کاروبار کې انویسټ کړي، تجارت کې ولګوي، میلیونه پې واخلي، غله دانه پې واخلي، بل څه تجارت پې وکړي. نو دې چې دا تجارت وکړي، تاسو څه وایې تجارت سره به دا پیسې زیاتې شي، د 1 کروڑ نه به 50 کروڑو ته د پیسې ورسي. دا یوه طریقه ده. دویمه طریقه دا ده چې دا پیسې په شراب، کباب او عیش او عشرت او په مباح کارونو کې ولګوي. کم کارونه چې جایز دي، مطلب ګټي او هغه خوري، ګټي او هغه خوري، په صحیح کارونو کې لګوي، خو تجارت یې پې شروع نه کو. یو دا طریقه ده. درېمه طریقه څه ده؟ دغه پیسې دې په ګناه باندې ولګوي، په ګناه باندې، په زوله یې ولګوي، په خپلو خواهشاتو باندې یې ولګوي، په ډمانو باندې یې وشیندي، په زناکارو باندې یې ورکړي، د الله نافرمانۍ کې یې ولګوي. نو اوس ګوره د په درېو طریقو سره د مال ولګولو. دې کې چې اوله کومه طریقه ده، د پیسې هم زیاتې شوې، د ضرورت هم پوره شو، د ته فایده هم میلاو شوه، د نقصان هم ونه شو. دویمه طریقه چې ده، مباح کارونو کې د پیسې صرف کې، نو د ته که نقصان نه دی شوی نو فایده هم ورته دا نه ډېره نه ده شوې، بس پیسې یې په خپل استعمال کې راوستل. درېمه چې کومه طریقه ده، درېمه د پیسې هم ضایع شوې، د آخرت هم تباه شو، د دنیا هم تباه شو، د ته نقصان هم ملو شو، پیسې هم ترې لاړې، هېڅ ورته په لاس باندې رانغله. داسې دا زندګي مونږ ته الله راکړې ده، عمر یې راکړی دی. د دې د استعمال هم درې طریقې دي. یا یې د الله سره انویسټمنټ وکړه، تجارت ورسره وکړه، د الله احکاماتو کې دا زندگی دا صرف کړه، فایده به هم درته ملو شي، الله به هم راضي شي، دنیا به دې مخوي، آخرت به دې مخوي.
که دویمه طریقه اختیارې په مباح کارونو کې خپل پیسې استعمالې نو په دې کې که نقصان درته نه رسي نو فایده هم درته ډېره نه رسي. او دریم که د الله په نافرمانۍ کې دغه پیسې ولګې نو دا درته هېڅ فایده نه کوي، نقصان درته میلو شو، فایده درته میلو نه شو. دې د وجې نه حدیث شریف کې راځي وایي د قیامت پر ورځ باندې د انسان قدمونه به د خپل ځای نه ونه خوځي تر څو پورې چې دې د 500 سوالونو جواب ورنکړي. د څو سوالونو؟ 500 سوالونو جواب ورنکړي، د قدمونه به د خپل ځای نه نه خوځي. په هغې کې به اول سپوز د څه کېږي؟ د زندګۍ باره کې به کېږي. ای بنده عمر مې درکړی و، خشته زندګي مې درکړې وه، په خپلو لاسونو باندې روغ وې، خشته سترګې مې درله درکړې وې، خشته غوږونه مې درکړي، دا به په هغې باندې خبرې واورېدې. مال مې درله درکړی و، آیا تا دا زندګي د الله په نافرمانو کې ضایع کړې ده که نه تا د مظلوم حمایت کړی دی؟ تا حرامه ګټلې ده که حلاله دې ګټلې ده؟ زندګۍ کې خپل خواهشاتو پسې لیونی سپیلنې ګرځېدې، د الله د احکاماتو نه دې مخ اړولی، د نبي علیه الصلاة والسلام طریقې ستا په زندګۍ کې نه وي، او که نه تا د الله فرمانبرداري کړې ده. تاسو ته پته شته الله پاک به وایي تا له ما عمر درکړی 30 کاله، 40 کاله، 50 کاله، 60 کاله، 70 کاله، 100 کاله عمر مې درله درکړی، تا څه وکړل؟ مال دې څه راوړي دي؟ واما من خاف مقام ربه جنتان. اے بنده تا مال څه راوړي دي؟ 60 کاله زندګي مې درکړې وه، دنیا ته مې رالیږلې وې. تاسو ته پته شته حدیث شریف کې راځي چې د چا عمر د 60 کالو نه وړي، د 60 کالو نه قیامت پر ورځ باندې به الله جل شانه دته وایي چې ستا یو عذر هم نه قبلو. چې د چا عمر 60 کالو ته ورسي او الله راضي نه کي او د دنیا نه داسې لاړ شي، قیامت پر ورځ به ورته الله جل شانه فرمایي چې ای بنده خواله را نشې، ستا یو عذر هم نه قبلوم، 60 کاله زندګي مې درکړې وه، تا خپله خواهشاتو باندې ټوله ختمه کړه، مال دولت پسې روپلې ونې ګرځېدې، دنیا پسې ګرځېدې، مال دې څه راوړي دي؟ مال تا څه کړي دي؟ نو اول تپوس چې کېږي هغه به ستا د زندګۍ په باره کې کېږي چې ای بنده عمر خو مې درکړی و که نه، تا څنګه تېر کړی دی؟ نو ما تا ته 3 طریقې وښولې. یو طریقه د الله احکامات، د دنیا د آخرت دواړه فائدې دي پکې. دویمه طریقه په مباح شیزونو کې صرف کول، فائدې نشته نقصان هم نشته. دریمه طریقه په ګناه کې، د الله په نافرمانۍ کې، په غفلت کې، د دین نه مخ اړولو کې د تیره کا اسم نشته، نه څه حاصل شو، نه څه رالل، نه څه لاړل، بلکې الټه نقصان تا ته در ورسېد. دویم تپوس به څه کېږي؟ دویم الله وایي، نبی علیہ السلام حدیث دی وایي چې دویم تپوس به دا کېږي چې ای بنده خپله ځواني تا څنګه تېره کړې ده؟ ځواني مې درکړې وه، ځواني دا ځواني تا څنګه تېره کړې ده؟ ځکه په بوډاوالي کې خو هر څوک عبادت کوي، که د جهان ګناهګار هم وي هغه هم په بوډاوالي کې عبادت کوي. هغه ته پته ده چې زما خپې په قبر کې پرتې دي، نو هغه خو بیا په بوډاوالي کې عبادت کوي. بعضې انسان ډېر بدبخت دی، هغه بوډاوالي کې عبادت نه کوي، په بوډاوالي کې هم ته هر څوک تنګ وي، کور کې ته زنانم تنګې وي، انګوریان هم ته تنګ وي، بچي هم ته نه تنګ وي، جماعت کې ته استاز هم تنګي، په لار کوڅه باندې کې څوک تېرېږي هغې هم ته نه تنګ وي. الله جل شانه هم دې داسې عاداتو نه وساتي. ګوره د نبي علیه الصلاة والسلام زندگی دا زما او ستا دپاره نمونه ځکه ده چې هغه اخلاق په ما او تا کې نه وي راغلی، زه کامیاب نه یم. که هغه اخلاق په ما کې نه وي راغلی، زه کامیاب نه یم. کان خلقه القرآن. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرمائی چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام اخلاق دا قرآن دی.
نبی علیہ الصلوۃ والسلام زندگی وګوره، نبی علیہ السلام لایف سټایل وګوره. نو دویم تپوس به دا کېږي چې ځواني تا څنګه تېره کړې ده. ای بنده ځواني مې درله درکړې وې. د ځوانۍ باره کې تپوس ځکه کېږي چې ځوانۍ کې انسان په قوت کې وي، طاقت کې وي، او چې اذان وشي حي علی الصلاة حي علی الفلاح، او دا نوجوان مسجد اړخ ته را روان شي او دې د ځوانۍ په طاقت کې وي او دې د خپل تندې په خورو کې الله ته راکاږي، په سجده کې پریوزي، په ځمکه باندې د خپل تندې کې دي، د ځوانۍ په طاقت کې دی او تندې په ځمکه باندې الله ته دی اږدي او وایي سبحان ربی الاعلی، زما رب ډیر اوچت دی، ډیر اوچت ذات دی، ډیر اعلی ذات دی. الله جل شانه پرشتو ته وایي پرشتو دا غ انسان دی کنه، دا غ انسان دی چې تاسو وی مې پیدا کړی. نو د ځوانۍ د عبادت او د بوډاوالي د عبادت کې فرق دی. جوانی کر فدا اس پر کہ جس نے دی جوانی کو، چا چې در لزوانی در کړی ده دغه ځواني د هغې الله د نوم نظار کا، د هغې الله د دین نظار کا، د هغې الله د احکاماتو نظار کا، د قرآن نه اظهار کا، د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د خشته ښکلي سنت طریقو نه اظهار کا. دغه ځواني د الله په احکاماتو باندې لوګې کا، دغه ځواني ځان له قیمتي کا، د قیمتي انسان یې. ګوره په دنیا کې چې څانه انسانان دي دا الله جل شانه پیدا کړي دي، په دې کې الله جل شانه صلاحیتونه ایښي دي، په دې کې کوالټیز دي. یو انسان هم فضل نه دی پیدا، هر انسان کې الله جل شانه مختلف استعدادونه ایښي دي. خو دې به پهله خپل ځان معرفت النفس، دې به اول خپل ځان پیژني، خپل صلاحیتونه به پیژني الله ما له څه راکړي دي. هغې نه بعد به دې بیا د رب معرفت اړخ ته ځي، الله جل شانه معرفت به کوي، بیا به د ده په زندګۍ کې بهار راځي، د ده زندګي به بدلیږي. نو الله جل شانه په تاسو ټولو کې استعداد ایښی دی، تاسو کې قوت ایښی دی، تاسو کې صلاحیت ایښی دی. لا یکلف الله نفسا الا وسعها، الله جل شانه د یو انسان د وس او د طاقت نه زیات بوج په هغه باندې نه اچوي. پتا کې دا صلاحیت موجود دی ځکه به درنه الله تپوس کوي. دې د وجې نه څوک دا اعتراض نشي کولی چې قیامت پر ورځ الله ته ووایي چې زه خو د شاهي خاندان نه وم پیدا شوی، ما سره بینک بیلنس نه و، ما سره پلانکي نعمتونه نه و. نه، دا انسان دا اعتراض نشي کولی که دې غریب هم پیدا شوی، د کې استعداد شته، د کې قوت شته، د کې ابیلټیز شته، د کې کوالټیز موجود دي. دی به د خپل صلاحیت په صحیح طریقې سره استعمال. نو الله جل شانه به تپوس کوي ای بنده ځواني خو مې درکړې وه که نه، ځه ووایه راته ځواني دې څنګه تېره کړې ده. ای های ډېر د افسوس مقام دی چې د شپې 2-3 بجو پورې زه ټیک ټاک ته ناست یم او زما د لاس نه سترګې پټې شي، موبایل د لاس نه پرېوځي، د بې حیایو په دلدل کې هغه ځواني غرقه شوې ده، فنا شوې ده. هغه ځواني خو ما د سوشل میډیا نه ځار کړې ده، هغه ځواني خو ما د الله د احکاماتو خلاف تېره کړې ده. هغه ځواني کې هغه ځوانۍ کې خو ما د نبی علیہ السلام سنت طریقه د سره کتلې نه ده. هغه ځواني خو په نافرمانو کې تلې ده، تباه شوې ده. د الله په دربار کې چې حاضر شي بنده ځواني دې څنګه تېره کړې ده؟ ځواني خو ما په ګناهونو کې ډوبه تېره کړې ده، په بې حیایو کې مې تېره کړې ده، د سترګو زناګانې مې کړې دي، د غوږونو زناګانې مې کړې دي، د الله نافرمانۍ مې کړې دي. الله ته به څه جواب ورکړو؟ جواب شته؟ کله چې د ماشوم پرچه وي که نه، او دا ډیر زیات قابل وي، آوټسټینډینګ وي، قابل ماشوم وي، خو چې دی امتحاني حال ته ورځي دی به یریږي، د باندې به یو قدرتي طبعي طور باندې دی به یریږي. ځکه که دی ډېر هم قابل وي خو د ده په زړه کې به دا تشویش وي چې پرچه کې به څه راغلی وي، دی د پرچې دپاره تیاري هم کوي او بیا یره هم دغه کوي. نو مونږ په ایمان وایه مونږ د آخرت د پرچې دپاره څه تیاري کړې ده؟ مونږ کې خو د الله یره هم نشته. پکار ده چې د پرچې دپاره مضبوطه تیاري وکړو او بیا راکې د الله جل شانه یره هم وي، خشیت الهي، خشي.
مونږ سره دا کانسیپټ نشته چې الله جل شانه به مانه تپوس کوي زه به الله ته مخامخ کېږم چېرته پر ورځ کې نه دی 2 منټه 15 منټه هم ځان سره محاسبه کوئ د شپې ټایم کې یو 2 منټه خپل ځان ته سوچ کوه خپل ځان سره خبرې کوه ځان سره کښېنې چې یار دا زندګي روانه نن ما دا ورځ تېره که راشه زه نن ګناهونه هم شمارم او نیکۍ هم شمارم چې کوم ډېر دي که نیکۍ دې ډېرې وي نورې هم زیاتې کړه که ګناهونه دې ډېرې وي وجاړه الله ته مونږ د هر چا تپوس کوو د خپل ځان تپوس نه کوو چې زما د خپې لاسونه به په اور کې سوځي د الله نافرمانی کوي او زما د خپې لاسونه به زما خلاف ګواهي ورکوي د نورو غمونو پسې خو ګرځو پردي غمونه هم په سر باندې ایښي دي د دې خپل ځان تپوس هم چېرته کړی دی خپل ځان هم چېرته ټایم ورکړی دی چې ما نه الله تپوس کوي زه الله څه له رالېږلی نو د ځوانۍ باره کې به تپوس کېږي وعن شبابه فيما ابلاه وی اے بنده ځواني دې پسه کې زړه کړې ده ابلاه مطلب زړه کېدو ته وایي دلته نه دام پته لګي چې دا ځواني همیشه د پاره نه وي دا یو ټیم وي بیا ختم شي تجھے پہلے بچپن نے برسوں کے لایا جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے ملے خاک میں اہل شان کیسے کیسے زمین کا گئی آسماں کیسے کیسے زمکه اوخوړل هغه کسان وایي که مونږ نه یو د دنیا دا نظام به څنګه چلیږي هغه بادشاهانو چې دا دعوې به یې کولې وایي چې مونږ نه یو د دنیا دا نظام به څنګه چلیږي هغه د تورو خورو د لاندې پراته دي د دنیا نظام روان دی هغه څه چلیږي سبا به نن نسل کاله بعد به په مونږ کې یو قسم نه وي مړه به یو نور خلک به په دنیا باندې حکومت کوي نو زندگی ارزش وکړه دایمي شوه ارزش وکنه نو عارضي زندگی د پاره مونږ د آخرت هغه دایمي خوندونه خواهشات هغه ولې خراب دریم تپوس بس کیږي دا دریم تپوس به د مال متعلق کیږي بنده مال دې ګټلې دې مال څنګه دې ګټلې دي سورس اف انکم دې کې سو ستا د ګټلو ذرایع سوي په تجارت کې د په دروغ قسم خوړلې دي دوکه دې کړې ده خراب فروټ دې په کریټ کې لاندې ایښي دي په توره ګوتې کې تورې شاپرې دې ساتلې دي چې فروټ پکې ښکاري نه په ناب تول کې د خیانت کړی دی په خپله ډیوټۍ کې د خیانت کړی دی په خپله ډیوټۍ کې د رشوت اغشتی دی الله جل شانه دې په دې مال ګټلو کې راضي کړی دی د نبي علیه السلام د طریقې مطابق د تجارت کړی دی دا تپوس به کېږي ښه دې سوال جواب کم نه وي ورکړی لا یزول قدما بني آدم دستا دا قدمونه به د خپل ځای نه خوځي ګورې دا یاد وساتئ مخامخ پل صراط دی جهنم دی جنت دی د دې سوال تپوس بتانه کېږي مال دې څنګه ګټلی دی ډیوټي دې څنګه کړې ده دا ډیوټۍ کې د خپله آرام پسندي دغه کړې ده که نه د الله د رضا دپاره دې کړې ده خپله تنها دې ځان له حلاله کړې ده او بل تپوس به څه کېږي مال دې چېرته خرچ کړی دی نو په دې کې هم 3 طریقې دي ټول د الله په لار کې خرچ کې فایدې هم ده ګوره مولانا ذکریا رحمت الله علیه لیکلي دي وی بعضې خلکو په دنیا کې مزید دي په آخرت کې به هم مزید مال ورسره شته مال خو د الله په نافرمانۍ کې نه لګوي د الله په لار کې لګوي په څه کې لګوي د الله په لار کې نو په دنیا کې هم مزید دي په آخرت کې هم مزید دي او بعضې خوار پړقي غریب وي د روپۍ درک ورسره نه لګي او بیا هم په ګناهونو باندې لګي خواري مزدوري وکړي او په ګډو وډو باندې ولګي نو دغې تپوس به تانه الله جل شانه کوي چې مال دې چېرته لګولی دی آیا ما ځان سره چېرته سوچ کړی چې زه دا پیسې په زول لګوم د دې به زه الله له حساب ورکوم او بیا چې په ډمو باندې لګې ډمو باندې پیسې داسې ولي د پاسه پې ګرځي په ځمکه کې غټ غټ ډیري پراته وي او په هغه مجلس کې یو فقیر سره کچکول دی هغه ګرځي هغې کې 100 روپۍ هم نه چې یو په ډمه باندې ولي د دې مال حساب به ولې ته نه ورکې الله له ولې به نه ورکې دې تپوس به درنه کېږي مال دې په څه باندې لګولی او آخري تپوس به د علم په باره کې کېږي چې ای بنده په علم د سانه عمل کړی بعضې خلک وایي دلته په دې ځای کې وي مولیان راګیر شوي دي نه به د علم باره کې تپوس دا هغه علم نه یادوي ښه
تا ته دا پته شته دا علم درته شته چې سود حرام دی ولې یې کې ته د دې مسلې عالم شو که نه تا نه به دې تپوس کوي مونځ پرې غوستل ګناه ده ولې یې پرېږدي د دې تپوس بر نه کېږي حضرت ابو دردا رضی الله عنه فرمای وی قیامت پر ورځ کې تپوس وشو چې ای ابو دردا په خپل علم د سانت عمل کړل په جوړا شو په چغو چغو یې وجړل وی زه به الله له څه جواب ورکوم ګوره دا صحابي دی صحابي درجه سانه اوچته ده که د ټولې دنیا تابعین تبع تابعین اتقیا صوفیا اسفیا علماء کرام بزرگانان دین اولیاء الله راجم شي د یو صحابي د خپل خور تم نشي رسیدي ولی براه راز د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک نه پیز حاصل کړی دی مونږه 1450 سال بعد د نبی علیہ السلام حدیث وورو په مونږ باندې وخته ودرېږي هغه چې ډایرکټ د زبان مبارک نه حدیث وریدونو پزړه کې بننه وته کنه بننه وته هغه باندې به عمل کولو کنه به کول نو صحابه کرامو درجه ډیر اوچته ده هغه دا وایي چې مان ته پوسو کې چې په علم لسان عمل کړی ما سره جواب نشته نو زه د خپل ځان تم لګو ګورم کنه چې په علم لسان عمل کړی زه به څه جواب ورکوم د الله په دربار کې خلاصه دا ده مختصر زندگی ده د دې لپاره مونږه د آخرت لپاره تیاری شروع کو او دا کم سوالونه چوشو په دې باندې ځان لم بیا لږ غور وکړه چې که چېرته ما دا سوالونو ته پوښتنه چې زه به دې جواب ورکړی شم که نه نو قدرمندو دا عرضي زندگی ده مختصر زندگی ده سبا به سترګې پټې وي او بیا به د عمل ځای نه دی د آخرت د عمل ځای اوس دی د امتحان ځای اوس دی سبا به سترګې پټې وي بیا به په لاس باندې سم نه راځي ښه خبره دا ده چې نن مونږ په جمع باندې توبه وباسو دا اراده ترک کړو اراده وکړو په خیر